الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او په سیرت کې هغه واقعات او هغه حادثې بیانیدې کومې چې د بنو قریظه یهودو سره د غزا نه بعد راپېښې شوې وې. په آخرني درس کې آخرنی خبره دا سریه په باره کې شوې وه چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومة الجندل علاقې ته لېږلې وه د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په سرپرستۍ کې، او بیا فدک علاقې ته د علي بن ابي طالب رضی الله عنه په سرپرستۍ کې، او بیا په آخره کې د واقعه بیان شوه چې څنګه ابو رافع سلام بن ابي الحقيق مردار شو، عبدالله بن عتیق او دا غي وسو ملګری چې هغوی دا کارنامه او دا فریضه سره انجام کړې وه، دا غي تذکره په آخرني بیان کې ښه تفصیلا شوې وه. دا غي نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه رضی الله عنه هم په یو څو کسانو پسې لېږلی و یا په یو کس پسې لېږلی و. کله چې سلام ابن ابي الحقيق مردار شو نو یهودو خپل امیر جوړ کو یوسیر ابن رزام اليهودی. یوسیر او بصیرتون کی نوم راځي اسیر، نو دا یوسیر ابن رزام اليهودی یهودو په ځان باندې مشر کو. دا سړی د یوسیر د په غطفان قبیله پسې او په نورو قبیلو پسې ورغی او دا را جمع کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې چې موږ د هغوی نه بدل واخلو د سلام ابن ابي الحقيق. دوی هغه مردار کو، دومره غټ سړی، راشه موږ به خپل بدل په دې طریقه به واخلو چې د عربو یو څو مشهور قومونه به را جمع کو او په دوی باندې به حمله وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده چې یاره یوسیر ابن رزام یهودی داسې یو طریقه شروع کړې ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف دا خلک را جمع کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه ولېږو سره د 3 کسانو، او دا د رمضان میاشت وه او 6م کالو د هجرۍ. که ستاسو ذهن کې نو دا ټولې حادثې او واقعې چې کومې بیانېږي دا د کوم کال دي؟ دا د 6م کال دي. نو دا 6م کال دی د هجرت او د رمضان میاشت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه د یو څو ملګرو سره ولېږو چې ته لاړ شه معلومات وکړه چې دا خبره رښتیا ده او که نه. یهودیان او دی یهودی دا چال پر رښتیا شروع کړی ده او که نه. هغه ته خبر میلاو شو چې او دا خبره رښتیا ده. راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان راوغوښتو، 30 کسان رالو. په دې 30 کې یو عبدالله ابن انیس رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې 30 کسانو باندې عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه مشر کو او دوی خیبر ته ولېږل. په خیبر کې څوک اوسېدو؟ یهود. خیبر ته هغه یهود لاړو کوم چې د مدینې نه شړلی شي، او بیا د خیبر د غزا تذکره به راشي چې بیا د یهود خبیثان
دوی بیا د خیبر نه مزغلولی شوي او بیا دوی د خیبر نه لاړو شام ته. یهودو ته دا تاریخ اوس هم یاد دی او هغوی چې څه زیاتی او ظلم کوي د مسلمانانو سره، نو دا بدل اخیسته غواړي د پلار او د نیکه چې د هغوی سره مسلمانانو دا کارونه کړي، راشه موږ به د هغوی بدل واخلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 13 کسان ولیږل، امیر په هغوی باندې و عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه. نو هغوی خیبر طرف ته روان و او دا د شوال میاشت وه. د خبر د تحقیق دپاره د رمضان په میاشت کې لیږلی او بیا چې کله د خبرې تحقیق وشو نو بیا 13 کسان ولیږل د شوال په میاشت کې. نو دوی ورسېدو په یسیر ابن رزام پسې. دا اول نه ورته دا خبره وکړه چې موږ له به امن او امان راکې، زموږ د خبره واوره بیا مخکې خبره کوو. هغه ته صحیح ده، زما د طرف نه تاسو په امن کې، خو تاسو به هم ګورئ زه به هم ستاسو طرف نه په امن کې، ما سره به هم څه غدر نه کوئ، ګزار او حمله به نه کوئ. هغه ته صحیح خویسه خبره ده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ را لېږلي یو چې ته په هغه پسې راشې، لاړ شه د پیغمبر سره ملاقات وکړه، نو تا به په خیبر باندې مشر کي او تا سره به ښه معامله وکړي. بعض روایتونو کې راځي چې انک ان قدمت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم استعملک واکرمک، که ته چېرته لاړې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، نو هغه به تا په خیبر باندې مشر کي او ستا به ډېر عزت او اکرام وکړي. و دا خبرې ورته کولې، نو هغه وایي صحیح ده، زه در سره ځمه، تاسو سره زه ځم ستاسو د پیغمبر خواته. او د ځان سره 13 یهودیان هم را روان کړو. هلته مسلمانان شو 13، نو دم د ځان سره 13 یهودیان را روان کړو چې یاره که په لاره باندې څه جاخه جوړېږي نو چې ما سره ملګري. عبدالله ابن انیس ورته ویل راځه ته به ما سره په دې اوښ باندې سور شي. او ورته صحیح ده، تا سره به په دې اوښ باندې سور شم. دوی یو علاقې ته راورسېدو چې هغې ته ویلی کېږي قرقرة ثبار. قرقرة ثبار دا د خیبر نه داسې 6 میله فاصله کې یو علاقه ده. کله چې دغه ځای ته دا قافله راورسېده 13 مسلمانان دي، 13 یهودیان دي. نو بس د یسیر ندامت اظهار وکړو چې یاره ما ته چا ویلي چې د پیغمبر خواله ځه، زه خطا شوی یم، زه نه ځم. په دغه ځای کې دی انکاري شو، وایي زه هلته نه ځم. نو ډایري کې د عبدالله ابن انیس رضی الله عنه په توره باندې حمله کوله، د هغه نه یې توره اخیسته، خو هغه دې اوښ له منډه ورکړه او یو جټکی وله ورکړه او ورته یې ویل غدرا ای عدو الله، ای د الله دشمنه ما سره غدر کې او خیانت کې. توره یې راواخیسته او په هغې باندې یو مضبوط ګزار و. چې کله دی په دې ګزار باندې و نو وایي د دې یو ګزار سره د ده نه پنډۍ او د خپتې پرې شوه او کته ته ګزار شوه د دې یهودي خبیث نه چې د هغه نوم و یسیر ابن رزام. یسیر ابن رزام چې کله د خپتې پرېوته نو دی د اوښ نه هم کته ولیدو، د اوښ نه کته ولګېدو، لاس کې ورسره یو امسا وه، یو امسا ورسره وه چې د هغې په دې سر کې اوسپنه لګېدلي، یا دا سر یې داسې راکونټي شوی، داسې یو لرګی ورسره و، یو امسا ورسره و. نو د عبدالله ابن انیس رضی الله عنه دا سر یې پې و، نو د هغه دا سر ډېر بد ولګېد. کله چې دا جاخه جوړه شوه نو هر ملګري، هر مسلمان ملګري هغه یهودي مړ کو کوم چې د هغه سره و. یو مسلمان او یو سو یهودي و، کنه 13 مسلمانان او 13 یهودیان. هر یو مسلمان هغه یهودي مړ کو کوم چې د هغه سره و.
دا ټولې مردار کو سوای د یو سړي نه چې هغه منډې کړې او هغه په منډه کې ډېر تیز مسلمانانو راګیر نه کو او په مسلمانانو کې بحمد الله یوم نه وجلی شوی او روغ رمټ ټول رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې سوای د عبدالله ابن انیس نه چې هغه په دې سر باندې لګېدلی او زخمی شوی چې کله رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې نو هغه له خبر ورکو چې یا رسول الله داسې قصه وشوه مونږ خو یسیر ابن رزام د ځان سره روان کړی خو هغه په لاره کې انکاري شو چې زه نه ځمه نو بس بیا هغه مونږ سره غدر کو مونږ پې حملې وکړې هر یو مسلمان هغه یهودي مړ کو کوم چې د هغه سره و سوای د یو نه چې وتښتېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قد نجاکم الله من القوم الظالمین الله تاسو ته د ظالمانو نه نجات درکړی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن انیس رضی الله عنه راوغوښت او کم زخم چې د هغه په سر کې راغلی نو په هغه ځای کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې لاړې مبارکې ولګولې وایي چې فلم تقحي ولم تؤذه نو بیا به نه د هغې نه نه وراوتو د دې زخم نه او نه بیا به یې دړ کو تکلیف کو هغه سر ول الله سبحانه وتعالی روغ رمټ کو دا واقعه و د یسیر ابن رزام د مردارېدو چې څنګه دی مردار شو حالانکه دا خبیث د سلام ابن ابي الحقيق بدل د اغستو دپاره کوشش کو او په خپله پکې ځان وبیلو د هغې نه بعد بیا یو بله سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کسان لېږلي چې هغې ته ویلی کېږي سریة الخبط او د دې نوم وجه به ته زه ذکر کم چې دې ته خبط ولې وایي خو د دې سریې د دې واقعي په دې منځ کې به د تذکره راشي دا ډېره ناشنا سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه مشهور صحابي دی تاسو ټولې پیژنئ ابو عبید بن الجراح په هغه لسو کسانو کې دی چې د جنت زیری ورته په دنیا کې شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو عبید بن الجراح ولېږو د ده سره 300 کسان ملګري کړو ښه غټه سریه وه یعنې لږ خلک پکې نه و 300 کسان غټه قافله ده او په دې 300 کسانو کې څه مهاجرینو او څه انصارو او په دوی کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه پکې مو دوی د دې دپاره ولېږل چې د قریشو یو قافله را روانه ده او د دریاب په دې غاړه را روانه ده نو دا قافله وګورئ او د دې رصد وکړئ چې دا چېرته روانه ده او څنګه روانه ده بعضو سیرتونو کې راځي چې د سریة الخبط پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان لېږلي یو چم ته یو خاندان ته د جهینه قبیلې نو چې سړی وایي چې دې کې خو ټکراو راغی دې ځای کې دا دي په بعض سیرتونو کې راځي وایي دا د قریش د قافلې دپاره لېږلي په بعضو کې دا راځي چې نه دا د جهینه قبیلې د خاندان پسې لېږلي بار بار موږ تاسو ته دا وایو چې دا علم او علما د دوی قدر او احترام کوي مخکې د دې نه چې دا نعمت ته نه لاړ شي که چېرته تا په خپله د قرآن او حدیث مطالعه شروع کړه په ډېرو ځایونو کې به ستا په دماغ کې اشکال او ټکراو راشي او که چېرته علماو ته نه واپس کېدي نو بیا کېدي چې اخرنی انجام دی دا شي چې منکر شي د قرآن نه او د حدیث نه والعیاذ بالله او یا د نه بل څه شی جوړ شي ځکه د علماو سره به ربط ساتي نه څوک صرف د کتابونو په مطالعو باندې مولا کېږي او نه صرف په بیانونو اورېدو باندې څوک مولا کېږي او نه په فیسبوک کتو سره څوک مولا کېږي علم د په مدرسو په جامعو په جوماتونو کې کېږي او نن سبا اسانه خبره کم چې فیسبوک کې مولا شي او یا په بیانونو صرف مولا شي او یا ځان له کور کې 2 کتابه پیدا کړي نو هغه به د هغه علماو مقابله کوي
چې هغوی کلونه د الله د دین دپاره لګولي. دته بیا ځان د هغوی په شان نه ښکاري، ځان ورته د هغوی نه هم اوچت ښکاري چې یعنې زه یو څو درجې اوچت یم. ښه نو دې عالم چې له دومره محنت کړی کیدی نشي که یو سړی د عقل خاوند دی. یو عالم 18 کاله د علماو په خوا کې ناستي او د هغوی نه درسونه ووایي، کتابونه ووایي، او بیا هم لګي د کتابونو په مطالعو کې او د علماو سره په ناسته کې. او یو سړی 2 کتابه په کور کې ووایي یا یو 2-3 بیانونه د یو ملا واوري یا فیسبوک کې بیانونه واوري او د دنم شیخ جوړ شي، عالم جوړ شي، هغه هم عالم او شیخ دی. نو که دا دواړه دې برابر کړو نو دا خو ظلم دی. ظلم دی که نه دی؟ ظلم دی. ګوره زه ته یو فایده ذکر کوم. د عالم سره دا ناسته نه ده، صرف ناسته بغیر د دې نه چې ته د هغه نه څه علم یې زده کړي. د عالم سره صرف دا ناسته دا هم علم یې زده کول دي. ته به د خلکو سره خبرې اترې څنګه کوې، ستا معاملات به څنګه وي، ستا ناسته پاسته به څنګه وي، ته به درس په څه طریقه کې، ته به بیان په څه طریقه کې، ته به د خبرې تحقیق په څه طریقه کې. دا ځان له یو څه دی، دا ځان له یو درس دی. د عالم سره صرف دا ناسته دا هم یو پوهه ده. داسې ډېر ځایونو کې به تا ته دا مسله راشي. اوس دې ځای کې د غزا دا سریه عفوا دا سریه چې کومه ده بعض سیرتونو کې به ته دا وینې په کتابونو کې چې دی د قریش د قافلې دپاره لېږلي، او بعضو کې دا راځي چې دا د جهینه قبیلې او خاندانو په هغوی پسې لېږلي. نو دې به څه جواب کوو؟ د دې جواب دا دی چې دې سریې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 کارونه حواله کړي وو. 2 کارونه ورته حواله کړي وو. کم قریش د قافله او 2 جهینې قبیلې د خاندان پسې به ورشي. صحیح شو، دواړه خبرې راجمع شوې که نه؟ داسې ناممکنه خو نه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره ډېر کسان لېږي 300، نو خو بس هغوی ته 2 کارونه حواله کړو چې تاسو به یو کار دا وکئ او بل کار به دا وکئ. د ډېره ناشنا سریه وه، ډېره ناشنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی له یو کجوري واچولې، په یو بوجۍ کې ورته واچولې. غریبي ډېره زیاته وه، خصوصا د 8 کال د هجرت ته ډېر د غریبۍ کال و. نو ګوره 300 کسان او 100 بوجۍ کجورې، یو 300 کسان او 1 بوجۍ کجوره. د الله د نعمتونو قدر وکړئ. موږ چې به څومره نعمتونو کې پراته یو که نه، زه حیران دې ته یم چې الله له به جواب څه ورکوو د دې نعمتونو په باره کې. دا کوم نعمتونه چې د الله په موږ باندې دي. دوی د ځان سره د کجورې واخیستې وو، لږه لارې والې وو چې کجورې ختمې شوې، نیمه لارې هم نه ده والې، لږه لارې وواله او کجورې څه شوې؟ کجورې ختمې شوې. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه امر وکړو چې د چا سره څه دي او څه توخی راغستي هغه راجمع کوي. چې تقریبا یو 2 بوجۍ کجورې نورې راجمع شوې. کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی او ختمې شوې. دا اوس هغه کجورې راجمع شوې کومې کجورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عفوا کومې کجورې چې هر ملګري د ځان سره وړی. ای کجوري سره مې یو بلې خبرې ته ذهن لاړ، ځکه به ټکي کې هم خطا شو. دا خلک زموږ مبارک کوي دوی د خپل دین په کجورو خرڅ کړی. زه دا ویمه کجوري خو خوش قسمته خلک خوري. اوس ګوره صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر خوراک د هغوی څه و؟ کجوري وي. نو الله یې د کجوري موږ ته نصیب کړي. د کجورو په شان خوراک ښایسته خوراک دی، زبردست خوراک دی، فایدهمن او نقصان پکې نشته. نو که الله زموږ په نصیب کې کجوري لیکلي او راله راکوي، نو د دې نعمت نه شکرې وکړو. د دې خو شکر ادا کول پکار چې الله موږ له هغه نعمت راکوي کجوري چې هغه اکثر د صحابه کرامو خوراک. عایشه رضی الله عنها وی په موږ باندې به میاشتې تېرې شوې، میاشتې، سبحان الله. او دومره غریبي وه د نبوت په کور کې. الله اکبر. دا بس د
دا چې شکوي شکایتونه کوي دوی ته هم واورئ چې وایي ما ته مسلې د نبوت په کور کې دومره غریبي وه چې میاشتې به تېرې شوې او موږ به صرف کجورې خوړې او اوبه به مسکې چوله به درې میاشتې به تېرې شوې زموږ په کور کې به چوله نه لګېده او صرف به څه وه کجوره اوبه نو کجوره خو برکتي خوراک دی که الله یې موږ له به نصیب راکوي نو موږ خو ته انکار نه کړو نو د کجورو سره دا خبره مخې ته راغله یو فایده مې ته ذکر کړه تا ته هم خلک وایي چې کجورې دې اخیستې نو ته وایي چې کجورو نه څوک انکار کوي او بیا دغه دا چې وایي کجورو باندې دین دی چې د کره میلاو شي یاره یو څو کاټنې کجورې به ته نه معلومه کلي ته یې لېږم والله چې وله ورکې بېلټې کوي یې داسې بېلټې کوي تپوس یې مه کوه خو چې حق دین بیان کړي وایي دی کجورې اخیستې ته وګوره سبحان الله بس د حق دین تړلی دی په دې خبرو پورې وایي د کجورې واغېستو د کمبلې واغېستو د داسې وکړو د داسې وکړو ما په دې باندې یو پیر یو خبره هم کړې وه که تاسو ته یاد ما وی چې د کجورې راله وابیانو را کړې یا یو کس له یې ورکړې او ستا د مذهب نه یې واړو نو دوه خبرې دي اوس یو سړی دی ستا په مذهب کې کوم چې د کجورو بهتان لګېده ته وایي یو سړی ستا په مذهب کې او په کجورو باندې څه شو واوړېدو دوه خبرې دي اولنۍ دلالت کوي په دې باندې چې ستا د مذهب ډېر کمزوری دی چې په کجورو دې خلک اوړي دا خو ته کمزوری شوې ستا په مذهب کې دومره زور نشته چې څوک راټینګ کړي کجورې ورته سړی وښیي هغه ته اوړېدلی او دویمه دا ده ته غیرتي شه دا چې وابي شوی دی په کجورو باندې هغو به له یو بوجۍ کجورې ورکړي ته له دوه ورکړي واپس یې راواړوه ځه ته ډېرې کجورې ورکړه خو لا موږ خو د اوسه پورې څوک نه دی لیدلی چې علیدیستوب ته اوړېدلی دی او بیا ته واپس اوړېدلی دی او ستا دې نه خلک په کجورو او په کمبلو واوړي نو بیا خو دا زمونږ کمزورتیا نه ده دا د چا کمزورتیا ده دا خو بیا ستاسو کمزورتیا ده او په دې د موږ نه څوک خفه کېږي نه دا حقیقت موږ د چا نشاندهي نه کوو د چا نوم نه اخلو خو عام چې په موږ پسې کومې خبرې کېږي د هغې جواب هم وکړو دا کجورې صحابه کرامو د ځان سره راغستې وې نو هغه ټولې را جمع کړې نو د هغې نه تقریبا یو دوه بوجۍ کجورې هغه ترې جوړې شوې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه به دا په طریقه تقسیمولې لګي تر دې چې دغه هم څه شوې ختمې شوې سبحان الله داسې وخت پکې راغی صحابه کرام وایي چې یوه کجوره به یې موږ له راکړه سحر وی په دې باندې به یو ورځ او یو شپه ګزاره کوي نو هغه به موږ چوپله لکه ماشوم چې څه شی چوپي او بیا به مو سره وبس کوي کجوره به راوسه چک به دې نه ځکه چې سحر ته د کجوره میلاو شي او دا ورځ او بیا شپه دا به په دې یو کجوره باندې تېرې د الله د دین دپاره قربانیانې داسې ښه دا واورئ ما ورته په درس کې نشو کېناستی یو 40 منټه یو ګنټه د الله دپاره او چې داسې قرباني په موږ باندې راشي ځکه زه د بعضو ملګرو ته دا خبره کوم د ټولو په زړه کې دا راځي چې موږ په هغه زمانه کې وې راځي که نه راځي زمان په زړه کې دا راځي چې زه د صحابه کرامو په دور کې څومره خوند به یې کوم خو جواب د هغې زه خپل ځان له په خپله جواب ورکوم زه یم تا ته وګوره د هغوی زمانې ته وګوره او کار ته دې وګوره هغه ناشنا خلک و الله پیدا کړي دي دغه زمانې دپاره وو هغه الله پیدا کړي دي د پیغمبر د ملګرتیا دپاره څوک به دا قرباني د دین دپاره ورکړي چې په یو کجوره باندې یو ورځ او یو شپه تېره کړي او روان په سفر کې دی روان په کافر پسې دی د یو کجوره به بیا سحر نه د ماښام پورې هغه به یې چوپله او بیا به پسې وبس کړي په صحیحینو کې دا حدیث دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنه وی هغه پکې مو جابر رضی الله عنه هغه نه تپوس چې تاسو څنګه گزاره کوئ نو هغه بس چې ختمې شوې نورې بیا موږ په دغه باندې گزاره کوله نه په دغه کجورو باندې کوم وخته پورې چې وی گزاره روانه اکس ورته وایي چې کله ختمې شوې بیا هم څه کول بیا دا کجورې پې هم ختمې شوې دا یو دانه چې به یې د سهار نه ماښام پورې چوپله هغه دانه هم څه شوه ختمه شوه نو بیا ته څه کول وی
فلما فنيت تلك التمرات دې ته غوږ کېدی وی کله چې دغه کجورې ختمې شوې جابر رضی الله عنه وی وهو زادهم الوحيد او دغه کجورې وی نور خو سومنو لجأوا إلى أكل الخبط فكانوا يضربون الخبط بعصيهم ثم يبلونه بالماء فيأكلونه حتى تقرحت أشداقهم خو بیا تاسو کول بیا موږ سره چې کمی امساګانی وی او لرګیونو په هغې باندې د دې ونو د پاڼې راغوزار کړي او هغه هم په اوبو کې واچولي او هغه هم خوړې تر دې چې زموږ د وښکي ټول پاخه شو دې ته وایي د الله د دین دپاره قرباني او دې ته وایي دینداري او بیا هم چېرته دې قوم او چېرته دې صحابه کرامو شکایتونه نه دي کړي چې زموږ ژوند تنګ دی زما استاد په دسترخوان باندې څومره خوراکونه پراته وي په هغې کې زموږ د غریبۍ هغه فریادونه نه ختمیږي زموږ کورونو ته وګوره زموږ ګاډو ته وګوره زموږ د لباس ته وګوره زموږ د موبایلو ته وګوره زموږ د ګړو ته وګوره کم نعمت زموږ سره دی او په هغې کې هم بیا موږ وایو موږ غریبانان او د الله د دین دپاره خو راته غږ مه کوه که چا ته دې ووایي چې جومات جوړېږي یو 10 روپۍ راکړه مړې که خو 10 روپۍ به تی جدا نه کړي دا خو زموږ د دین دپاره قرباني ده او بیا ورته ووایه وایي ستا هغه زوی وایي چې دلته ماله موټر سایکل والا زه اوس لوی شوی یم د هلکانو سره موټر سایکلې دي یو ماله والا په 100 دی بچیه تقریبا په 1 لاک روپۍ ده بس سبا یې د پلاني نه والی او چې جومات دپاره به چې کسان ورشي مړه یو دې کسانو تنګ کړو د کونډې او د یتیم حق پکې نشتی د غریب حق پکې نشتی د دیندار حق پکې نشتی د دین د طالبانو حق پکې نشتی او خو به دقه خبره وکړي موږ غریبانان یو دا وګوره د دې صحابه کرامو نه تپوس وکړه موږ سره د دې دین قدر ولې نشتی ځکه چې موږ د دین دپاره څه سخته نه ده تېره کړې زم که دا صحابه کرام را ژوندي کېدې او موږ د دوی نه تپوس کړی وی دوی به راته د دین قدر بیان کړی وی جابر رضی الله عنه وی اقمنا بالساحل نصف شهر وی منګه د دریاب په غاړه باندې نیمه میاشت پراته وو نیمه میاشت څومره 15 ورځې او موږ ډېر وږي شو حتی اکلنا الخبط ویم دا پاڼې خوړې نو ځکه دې ته سریه یا جیش الخبط ویلی کېږي هغه سریه چې پاڼې پکې خوړی شوی وي په هغه وخت کې یو صحابي الله اکبر د سعد بن عباده رضی الله عنه زوی قیس بن سعد بن عباده ځوانانی او هر ځای کې کار د ځوانانو وي سعد ابن عباده د زوی قیس ابن سعد د چې کله د مسلمانانو د حالات ولیدو چې یاره دا ټول بیماران شو او د هر یو وخت کې چې د هغه پاخه شوي دي د دې ونو د لاسه د دې پاڼو د لاسه نو دی وی زما سره په مدینه کې کجوري دي کجوري کوم ځای کې دي نو یې دي نه د مدینې کجوري څه فایده ورکوي دلته ما ته ستوي د ځوان کار د ځوانانو من المؤمنین رجال د ده سره ذهن کې یو سوچ دی خو خدای چې مدینه کې ستا کجوري دي باغونه دي خو دي خو دلته به کار دي ته خو د مدینې خبره کې وی ما سره په مدینه کې کجوري دي ملګرو ته نو څه وکړو وی من یشتري مني تمرا بالمدینة بجزور هنا هغه کجوري به مانه څوک والی په دې چې دلته به ماله اوښان راکوي اوښان خو بولي د ځان سره که نه سورلي به کول ماله به هغه کجوري څوک والی او دلته به ماله اوښان راکوي جهینه قبیله یو سړی وی من انت وی ته څوک یې هغه وی انا قیس بن سعد بن عباده بن دلیم زه قیس بن سعد بن عباده بن دلیم یم که نه
معروف سړی یم څه ښکاره نه یم. نو هغه ورته وویل سیده زما او د سعد بن عباده خو ملګرتیا هم ده وي، ستا د پلار او زما څه ده ملګرتیا ده. ګوره وړوکی هلک دی، ګورې قیس بن سعد داسې سپین ږیری نه دی، وړوکی ځوان دی، خو دې ته وایي کارنامې د ځوانانو. وایي سیده ما له به ته 9 وسق کجوري راکې، 9 وسق، او په یو وسق کې به 60 ساعه راځي، او یو ساعه تقریبا څه د پاسه 2 کیلو وي. ته به ما له دا کجوري راکې او زه به تا له 9 اوښان در کومه. څو اوښان؟ 9. هغه ته سیده بیه وشوه، بس صحابه کرام یې پې ګواهان کړو. عمر بن خطاب وایي زه ګواهي نه ورکو، زه په دې نه ګواه کېږم. ولې لکه وایي هذا يدين ولا مال له وانما المال لابيه. دی چې د کجوري خرڅوي دا خو د ده د پلار دی، د پلار مال خرڅوي. اول تپوس د ده د پلار نه پکار دی چې هغه کجوري خرڅوي او که نه خرڅوي. دلته ځان تکړه تکړه کو چې لکه اوس یو سړی داسې ووایي که نه چې کلي کې زمونږ ځمکه د څوک بیولې او پلار یې ژوندی او ځمکه دلته خرڅه کړي او پلار یې خبر کړی نه. هغه جوهني ورته ووایي کوم چې جوهني قبیله وایي ګورئ والله ما کان سعد لیخني بابنه. کېدی نه شي چې سعد خپل زوی په خپله خبره کې شرمنده کړي او دی وله وضو کړي او پلار یې وله پوره نه کړي، داسې نه شي کېدی. وارا وجها حسنا وفعلا شریفا. دا سړی ما ته نیک سړی ښکاري، د پلار زه پېژنم، دا خو درانه خلک دي. نو د قیس او د عمر رضی الله عنهما په منځ کې خبرې ډېرې سختې شوې، تر دې چې قیس رضی الله عنه ته ډېرې سختې خبرې وکړې. بیا ملګرو په منځ کې ګواه وکړو. ورته ستا پکې څه کار دی؟ زه اوښان نه لمه، ستا دې کې څه کار دی؟ زما پلار مال ورکوي او که نه ورکوي؟ وایي نه دا مال خو ستا د پلار دی، خو ستا نه دی. بیا ملګرو د په منځ کې ګواه وکړو او خبره ختمه شوه. ته به کې په دې 9 اوښانو څه 9 اوښان خو تا واغېستو د سړي نه ځه، د کجورو بیه دې ورسره وکړه. 9 اوښان دي، په اولنۍ ورځې 3 اوښان حلال کړو، په دویمه یې 3 حلال کړو، او په دریمه یې 3 حلال کړو. دې ته وایي من المؤمنین رجال. دا سړي دي. په اولنۍ ورځ څو اوښان؟ 3، په دویمه 3، په دریمه 3. بیا ورته ابو عبید بن الجراح وایي چې نور بس د هغې اراده وه چې نور کجوري هم خرڅوم. دا مدینه کې چې څه دا ټولې خرڅوو، خو دوی بیا پرې نه ښودو. ملګري ماړه شي، مال خو هغه مال دی چې ته په ملګرو باندې وخورئ. دا یو میم زرما و ټوله زما، نه پکې غم خادي شتي او نه ملګرتیا شتي او نه پکې د دین لحاظ شتي او نه پکې په دین باندې خرچه شتي. دا څه مال شو؟ دې کې سړی ډېر مالدار خو بیا هم غریب دی. خیر دا یو څو ورځې د دوی څه تېرې شوې، ډېرې ښه تېرې شوې، ځکه چې اوښان یې پکې وخوړو. الله دې د دې صحابه کرامو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. انسان په شوق کې شي چې دا مخلوق مې ولیدی چې دا به څنګه خلک وو. لکه اوس دا قیس بن سعد رضی الله عنه، د ده د کارنامه او د دې ملګرو سره د محبت انسان ورته حیران شي. خو دوی چې کله د دریاب دې غاړې ته ورسېدو، حالات بیا ګډوډ شو. خو څه څو ورځې خوراک هغه ورته میلاو شو. الله سبحانه وتعالی کار ته ګوره چې د دریاب یو مهی د دوی طرف ته راغوزار کو. حدیث کې راځي مثل الضرب، روایت کې راځي مثل الضرب. وی دا کم مهی چې الله راغوزار کو، اوبو ته حکم کو، اوبو راغوزار کو، دا د وړکي غر په شان و. د څه په شان دا مهی؟ د وړکي غر په شان. یقال له العنبر. دی مهی ته عنبر ویل کی. په صحیح بخاری کې دا روایت ته جابر رضی الله عنه وی موږ د دریاب په دې غاړه چې ګورو یو غوټ مهی الله هغه طرف ته راواچو. وی موږ ورولو هغې خوا ته وي دابة تدعى العنبر، عنبر ورته ویلی کي. نو ابو عبیده وی چې میته دا خو مړی دی، مرداره ده، دا به څنګه خورو؟ دی وی نه نه، موږ خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان یو، د الله په لار کې راوتي یو،
نو د دې به موږ ته اجازه دي ځکه چې موږ خو په تکلیف کې یو. 18 شپې دغه مهی خوړلی 300 کسانو. خو د دې نه به هم عجیبه پکې واورئ. یو خو دا دی 18 شپې یو مهی عنبر 18 شپې خوړلی دی او څو کسانو 300 کسانو. جابر رضی الله عنه وی موږ به د هغه د دې سترګو نه د سترګو دا ډول نه کوم چې دنه د سترګې پرته د دې نه به موږ د غوړي په بالټو راویستو. غوښه چې به موږ پرې کړه نو یو ټنګره به موږ دومره پرې کړه لکه یو غوایي همره ټنګره به یې پرې کوله. او بیا ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه 14 کسانو ته امر کړو. ناغه 14 کسانو به بیا د دې عنبر په دې سترګه کې ناسو. په سترګه کې یوازې څو کسان راتلو 14 کسان به صرف د سترګې په دې ډول کې ناسو. اسی هغه وی راشي وګورو چې د دې د پختې د اډوکې څنګه دی څومره غټ. نو د پختې په دې اډوکې کې یو اډوکې راواغستو هغه یې ودرو وی ملګرو ته یې وی درو. بیا چې د ټولو نه کم دنګ اوخو هغه یې راوغوښتو په هغې باندې دنګ سړی کېنو. په دنګ اوښ باندې دنګ سړی کېنو او وی ته به د دې اډوکې لاندې تېرېږي چې ستا دا سر بره لګي که نه لګي. وی وما مست رأسه هغه سر هلته ونه رسېد. دا صرف د پختۍ څو اډوکې یو دی. وی بیا چې موږ واپس راتلو نو د ځان سره م ترې غوښه راوړه وم خوټ کوله وچه م کړه. پخوا به دا غوښې به یې داسې ساتلې که نه وبه یې خوټ کولې بیا مالګه به وله ورکړه نو بیا به د ځان سره ساتله په سفر کې به هم ګرځوله. نو موږ د ځان سره پکې بیا غوښه مدینې ته م راوړه. وی کله دشمن مخامخ نه شو د دوی سره هېڅ جنګ پکې نه دی شي. دا سفر چې کله دوی تیر کو واپس رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تذکره وکړو یا رسول الله حالات خو داسې خو بیا داسې واقعه پکې راغله هغه ورته هو رزق اخرجه الله لکم. دا یو رزق چې تاسو له چا درکو الله درکو. خو فهل معکم من لحمه شیء فتطعمونه غوښه خو دې نه راوړي چې موږ هم چیک کړو چې د عنبر دا غوښه څنګه. او جابر رضی الله یا رسول الله موږ سره رښتیا راوړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغې نه وخوړه. په صحیح بخاري کې دا پوره واقعه ده. نو سبحان الله دا یوه واقعه راپېښه شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان لېږلي او هلته بیا پاڼې خوړې شوې وي او الله سبحانه وتعالی دا دومره غټ زناور د دریاب دا الله راویستو د هغوی لپاره چې دوی وخوري. بعض علما دا وی د دې سریة الخبط ته واقع چې ده د په 8 کال د هجرۍ کې وه. خو صحیح خبره دا ده چې دا هم په دې 6 کال کې وه. هغې وجه دا ده چې 8 کال د هجرۍ کې هو د مسلمانانو حال پراخه شوی ځکه چې خیبر یې فتح کړی او خیبر کې ډېر مال نو د مسلمانانو حالات څه وو ښه وو برابر وو مالي حالات د هغوی پراخه وو او دې واقع کې خو دا ښکاره شو چې مالي حالات څه وو کمزوري وو. نو صحیح خبره دا ده چې دا واقعه هم دې 6 کال د هجرۍ کې راپېښه شوې ده. د هغې نه بعد بیا بله سریه وه د شوال په میاشت کې 6 کال د هجرت. 8 کسان رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مدینې ته. په هغه 2 کسانو کې څه د عرینه قبیلې او څه د عکل قبیلې چې دا یو شاخ دی یو خاندان دی د تیم الرباب قبیلې نه. د بعض نومونه به تاسو ته ناشنا ښکاري خو د دې سره ځان عادت کوي. دا کسان د عرینه قبیلې نو او عرینه
دا یو شاخ دی د بجیله قبیله، او بعض کسان د عکل د قبیلې نه، او د عکل دا یو شاخ دی د تیم الرباب قبیله. دا کسان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالو. د شوال میاشت وه، شوال د میاشت کومه میاشت؟ کومه چې په رمضان پسې. مدینې ته رالو، اسلام یې راښکاره کړو چې یا رسول الله موږ څه یو؟ موږ مسلمانان یو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت هم وکړو، خو دوی بیماران شو په مدینه کې. په مدینه کې دوی څه شو؟ بیماران شو، او دا بدنونه بس کمزوري شو، دا خېټې غټې شوې، اډوکې کمزوري شو او خېټې څه شوې؟ غټې شوې. دوی چې راغلي وو مدینې ته، دوی بیماران. بعضې روایتونو کې داسې راځي چې دوی بیماران رالو او بیا ښه شو، بیا هغه بیماري پرې راغله، کمزورتیا پرې راغله او د لوږې د لاسه. ځکه انس بن مالک رضی الله عنه چې کان بهم هزال شدید، دا کسان ډېر کمزوري وو، دا کم چې راغلي وو. مصفرة الوانهم، دا رنګونه تک زیړ وو، دومره کمزوري وو، تک زیړ وو، وینه په بدن کې بالکل کمه شوې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې یا نبی الله، موږ سره به ښه څاروي وو، ښه مال وو موږ سره، هغه به م خوړو، اوس غار سره نه لاړو، نو بس موږ مسلمانان شوي یو، ستا خوا کې دلته یو، ځان یې داسې عجزه کړو چې موږ بیماران هم یو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا ووایي، په صحیح مسلم کې دا روایت وی الا تخرجون مع راعینا فی ابله فتصیبون من ابوالها والبانها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تاسو دې کارو کې زمونږ د شپنکې چې کم دی، کم چې د صدقې د اوخان سره، د صدقې اوخان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جمع کېدو کنه، هغې له یو ځای جوړ کړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د ټول اوخان به هلته را جمع کېدو. هلته بیا د شپنکیانې ورسره ساتلي وو مزدوران، دوی به خیال ساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د سره لاړ شي، نو هلته به داسې کارو کوي چې د دې اوښانو پی او میچازې به وسکوي. څه به وسکوي؟ د اوښانو پی او میچازې. بس الله به ستاسو دا بدنونه روح کړي. دې ځای کې دوه خبرې، د دې نه مخکې چې زه دا واقعه پوره کړم نو دوه خبرې درته بیانوم. اولنۍ، د دې نه دا ثابته شوه چې هغه څاروی چې د هغه غوښه حلاله ده نو د هغه میچازې پاکې دي. ورسېدی پې وکړه څنګه یې میچازې پاکې دي؟ علاج دپاره استعمال شو. او یو حدیث کې ښه صفا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تداو عباد الله، د الله بندگانو علاج کوي، ولا تداو بالحرام، خو په حرام باندې به علاج نه کوي. که چېرته دا پلیتی د میچازي او نجسي نو بیا خو حرام دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دی عرنیینو ته او دی قبیلې والا ته او دی کسانو ته یو حرام شی ښیي چې په هغې باندې علاج وکوي؟ کیدی شي داسې؟ نشي کېدی. دا دلیل دی په دې باندې چې هر هغه څاروی چې د هغه غوښه خوړی کېږي د هغه میچازې پاکېږي. دا مسله ما د مشکات په درس کې تفصیلا ذکر کړي، د هغې ته به رجوع کوي. دا مقام د دغه تفصیل نه دی، دا مقام د دغه تفصیل نه دی. پای باندې موږ نور حدیثونه هم ذکر کړي. یو هغه حدیث صحابي راغی وی یا رسول الله انصلي فی مرابض الغنم، یا رسول الله د اوښانو عفوا د بیزو په غوجله کې چې کوم ځای کې بیزې تړلی کېږي په دې کې موږ لمونځ کولی شو که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووایي؟ وی او کولی شي. نعم. نه که چېرته د بیزې د میچازې پلیتې دي نو هلته کوم ځای کې چې بیزې ګړې ولاړې هغه ټول ځای د هغوی د میچازو د پچو نه ډکي. څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو تاسو دلته میچازې دلته چې د میچازو په دې ځای کې لمونځ کوئ؟ څنګه اجازت ورکړو؟ زمونږ خلکو هسې یو بانه جوړه کړې ده. یو خو دغه فقهاو دا قول کمزوری دی، کوم چې وایي چې دا پلیت. بیا زمونږ خلکو ته ګوره څومره نقصان دی قول کړی چې تا ته یې منزله راځه بس زه غوجلې ته ورننوتی وم درځمه، هسې بس غوجلې ته ننوتی وم بس زه پلیت شوی یم.
او څاروی را سره لګېدلی دی بیا به درشم زه ته ځه. نو د پاک څاروي پاک معنی ده چې کوم حلال دی د حلال څاروي میچازې څه دي پاکې دي. دلیل پې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته ویل لاړ شئ په صحیح مسلم کې دا روایت باب حکم المحاربین والمرتدین په هغه باب کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې. دویمه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو پورې به خاندئ نه. بعض هغه مقلدین چې په سترګو باندې د تقلید پټۍ پرته ده هغوی په دې حدیثونو پورې خاندي. و دا حدیث ما بیان کو که نه نو چې کله دا حدیث ووري وګوره وی وهابیان وی چې د اوښانو میچازې څکوي نو دا دومره پلید قوم دی چې د اوښانو میچازې څکي او په خندا به شي. په اصل کې دا اعتراض په ما نه دی، دا اعتراض په اصل کې په چا شو؟ دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، ځکه چې اجازت هغه ورکړی دی، موږ نه دی ورکړی اجازت، او موږ څوک یو چې اجازت ورکړو. نو بیا د دې څه جواب به کوئ؟ وایه دغه مولیانو ته چې کله وویلی شي چې دې حدیث به څه جواب کوئ؟ نو دې حدیث ته کمزوری نه شي ویلی ځکه چې په صحیح مسلم کې دی. نو څه وایي دا خبره د دغه قوم دپاره خاص وه، په دې باندې حدیث ټول قینچي کو ختم. دا خبره چا دپاره خاص وه؟ دغه قوم دپاره او بس. دا دغه یو قوم چې د دوی علاج په دې میچازو باندې کېدو نو ځکه ورته پیغمبر وایي چې د اوښانو میچازې سره د پی وس کوي، دا د بل چا دپاره نه دي. نو د حدیث کې خو داسې نه دي راغلي. پیغمبر خو فصیح او بلیغ انسان و، د خبرو چلو له ورتو که نه ورتو؟ په نمونو له ورتو، او هغه له چې څنګه ورتو دي چې بل چا له نه ورتو. نو خو دغه فصیح انسان به دا ویلی وی که نه چې ګوره صرف ستاسو دپاره دا مسله ده، ګوره بل چا دپاره نه ده. نو امت یې ټول په اشکال کې واچو، عامه خبره وکړه، او بیا دغه مولیان پې صرف پوه شي چې وایي نه جي دا خاص خبره ده. نو صحیح دا ده چې دا حدیث څه دی؟ عام دی. که اوس هم څوک د اوښانو په میچازو او په پیو باندې دا ګډوډ کړي او دا سکي په دې علاج کوي نو کولی شي که نه شي؟ کولی شي، علاج په دې باندې اوس هم کولی شي. ښه دوی لاړو نو بس ښه هلته د دې اوښانو هغه میچاز یو ښه پی وسکو. وی فلما صحوا وسمنوا، کله چې دوی له بدنونه برابر شو او رنګونه برابر شو نو بس وی موږ خو کافران یو، موږ خو مسلمانان نه یو، کفر یې وکړو. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم شپنکی و د ده نوم و یسار، هغه یې مړ کړو، مثله وکړه، غوږونه او پوزه یې ترې پرې کړو او دا سیخان یې ګرم کړو، د هغه په سترګو کې یې ورمنډلي وو او اوښان یې تم وزغلول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې یا رسول الله ته چې کسان لګلي او خدا چلو کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 100 کسان په دوی پسې ولېږل او په دوی باندې امیر کو کرز ابن جابر الفهري رضی الله عنه. کرز دا نوم چې ته مخکې اورېدلی دا دلیل یې په دې باندې چې تاسو د خپل پیغمبر د سیرت نه څومره لرې یې. کرز ابن جابر الفهري رضی الله عنه دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کسان ولېږل نو په خپله دعا مو غوښته، خیري وکړي، وي اللهم اعم علیهم الطریق، یا الله دا لاره پې ړنده کړي او دا لاره ورته تنګه کړي، دا لاره پې یا الله وي ګډه وډه کړي. الله د پیغمبر هغه خیري قبول کړي او په هغوی باندې هغه لار څه شوه؟ ګډه وډه شو. نو بس سحر چې کله دا ورځ ولګېده که نه نو دغه 100 کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلي دغه کسان یې راګیر کړو، هغه یې قیدیان کړو، ویې تړل او ځان سره یې په سورلو باندې کېنول او مدینې ته یې راوستو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې د دوی نه لاسونه او خپې پرې کړي. نو لاسونه ترې پرې کړی شو او خپې ترې هم پرې کړی شو. وسمرت اعینهم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم وکړو سیخان بیا ګرم کړی شو او د دوی په دې سترګو کې ور ومنډل او بیا په یو کاړجنه ځمکه کې غوځار کړو. د مدینې په کاړجنه ځمکه کې دغه شان غوځار کړو، نه خپې وي نه لاسونه
او په سترګو کې ورته سیخان منډلي او چغې والي چې موږ له اوبه راکړې موږ له اوبه راکړې، تر دې چې هلته مردار شو او مړه شو. ځکه انس بن مالک رضی الله عنه وایي وانما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا غوی هغه سترګو کې د سیخان ورومنډل نو دې وجه سوا ځکه چې هغوی دې شکار کړی. شریعت ګوره د مثلې نه منع کړي. د موږ سره حدیثونه مخکې تېر شوي چې د غوږ پرې کول او پوزه پرې کول دا به نه کوئ، خو چې کله ته د هغې په بدل کې کوې نو بیا څه دي؟ بې جایز دي. دشمن که تا سره داسې کار وکړي او ته د دشمن په جوابي کاروایي کې دا کار وکړې نو دا جایز دي. ځکه ابو قلابه رحمه الله وایي فهؤلاء قوم، نو دې قوم ته ګوره دوی څومره زیاتي کړي دي. سرقو، غلا یې کړې ده، وقتلوا، قتل یې کړی دی، وکفروا بعد ایمانهم، او کفر یې کړی دی وروسته د ایمان نه، وحاربوا الله ورسوله، الله او د الله د رسول سره جنگ کړی. نو چې کله الله او د الله د رسول سره جنگ کړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شپنکې هغه راعي وجلې او هغه په دغه طریقه وجلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه بدل په دې طریقه باندې واغستو. د دې نه دا فایده خو راووته چې د جایز دي چې انسان د اوښانو په میچز او په پیو باندې خپل علاج وکړي. او د دې نه دا هم راووته ګوره دا اهمه مسله چې کله ډېر کسان یو کس مړ کړي او دا ټول پکې شریکي نو په قصاص کې به دا ټول وجلی کېږي. دا دې کې شپنکیان څو دي؟ یو دی، خو دې جماعت وجلی دي چې کله لس کسان، شل، دیرش، دا اوس د یو کس په قتل کې ټول ملوث شي. ملوث معنی دی چې هر یو پکې کرداري، هر یو پکې کار کړی، نو د دې یو په بدل کې به دا ټول وجلی کېږي. د اسلامي فیصله ده او مسله ده. دې نه دا هم ثابته شو چې مسافرو دپاره هغه اوښان استعمالول چې هغه د صدقې د هغې نه پیس کړ، دا جایز دي چې کله د مسلمانانو باچا د دې اجازت وکړي. او د دې نه دا مسله ثابته شوه چې مثله شریعت حرامه کړې ده، خو چې کله په جوابي کاروایي کې مثله کوي نو داسې دي جایز دي. حدیث کې په آخره کې یو مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث کې دا ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړې و چې یا الله د دې مدینې چې کومه تبه ده او کومه بیماري ده دا ختمه کړې. مدینه کې تبه و ډېره مشهوره او بیماري و، سړی و پکې بیمارېدو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا دعا وکړه. دلته سوال دا راځي چې دا کسان چې مدینې ته راغلل نو دوی څنګه بیماران شو؟ حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړې نو د هغې ډېر جوابات دي. یو جواب د هغې دا دی چې دغه ټیمه پورې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا نه وکړې. او دویم جواب دا دی واضحه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا وکړه بیماریانې ټولې ختمې شوې وي، خو لږې ډېرې څه وي؟ لږې ډېرې پاتې وي. په هغه لږو ډېرو کې دوی ته بیماري ولګېده. دا هغه واقعه وه او هغه سریه وه. دا هغه اهم واقعات او حادثات ما تاسو ته بیان کړو کوم چې د غزوه احزاب نه بعد را پیښ شوي دي او د بنو قریظه د غزا نه بعد. او څنګه چې تاسو واورېدو په یو کې جنگ نه دی شوی، لکه داسې جنگ په یو کې نه دی شوی چې ډېر کسان پکې مړی. څومره سریې چې ما ذکر کړی او غزوات د احزاب نه بعد د بنو قریظه نه بعد، په دې کې داسې غټ جنګونه نه دي شوي. صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان لیږلي دي یو ځای ته بل ځای ته چې د بانډچیان دوی ته ادب وښیي، کوم چې دشمني کول غواړي چې هغوی لږ ویري، دشمنانو باندې لږ رعب ور واچي. د دې دپاره وخت په وخت کسان لیږلي دي، خو نور دومره غټ جنګ پکې نه دی شوی. د دې نه بعد واقعه را پېښه شوې وه صلح الحدیبیه، او دا غټه واقعه وه صلح حدیبیه. انشاءالله د صلح حدیبیه دا واقعه به پر روان درس کې بیانو. ذوالقعدې په میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمرې دپاره وتی و، مشرکینو بیا منع کړو، بیا صلح وشوه. او دا یو ناشنا واقعه ده او ناشنا حکمتونه دي په دغه واقعه کې، هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو. او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړي یو،
نو دغه شان د الله سبحانه وتعالى منګه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې یوځای کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.